دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ متعلق میں سو خبریں درتا عرض کړې وي. څومره لوی سړی او څومره عاجزه. مکې مکرمې نه چې کله هجرت کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته اعلان وکړ چې مدینې ته ځئ، نو یو دو لس 15 ملګري به یو ځای کېدل او مدینې ته بتلل، څوک به یوازې تلل. د حضرت عمر بهادرۍ ته وګوره چې دې کله ته نو د پټ هجرت نه دی کړی، دې میدان ته راووت بیت الله ته او د بیت الله نه طواف وکړو او تورې اوچته کړو، دې خلکو ته یې وړقوله، وایي زه روان یم هجرت کوم که چا کې لاس زوري میدان ته دې راشي. د ایمان او مضبوط ایمان کلک. او چې بیا مدینې منورې ته ورسېده، په مدینه منوره کې بیا خو د مسلمانانو ازادي وه، داسې زندگی تیره کړه چې هغه زموږ د پښتنو خبره د ښه مضبوط ایمان او د نرتوب زندگی، کلکه زندگی تیره کړه. د اسلام دپاره د مضبوط ایمان مظاهره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړې. دې نه اندازه ولګوئ چې د بدر قیدیان کله ونیولی شو، او یا کسان د بدر قیدیان، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو سره میټینګ کو چې دې سره سو. نو چا وی چې صاحبه دا خو ټول زمونږ تربوران دي، ټول زمونږ رشته داران دي، بس پرېږدی دوی احسان به پرې وکړو. چا وی صاحبه فدیه به ترې والو، جرمانه پیسې به ترې والو، پرېږدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته مخ ور واړو، عمر ستا سره ده میټینګ دی. وی د الله رسوله زما خبره خو که ما وکړه نو عمل پې نه کوې، نو څه له ویمه؟ نه، عمل خو وروستو خبره ده، ته خپله خبره وکړه. رسول الله مبارک ته په داسې قسمه امورو کې الله فرمایي چې وشاورهم فی الامر، دوی سره مشوره کوه په دې انتظامي امورو کې. کوم څیز کې چې صراحتا وحی نه راغلی یا وحی راغلی د خو تحدید او تعیین د مکان او د زمان نشته، بیا دې سره مشوره کوه. عمر ستا سره یې ده، وایي که ما خپله رای پیش کړه نو عمل پې تاسو نه کوئ، ته خو وایه عمل به بیا کوو یا نه خو ووایه. وایي ښه زما خو دا رای ده چې دا ټول قیدیان دا زمونږ په خلاف راوتي دي، زمونږ دشمنان دي، مونږ پسې بدر ته راغلي دي، مونږ په جنگ کې نیولي دي، جنگي قیدیان دي، دا ټول وجل پکار دي. او څنګه به وجلو؟ وجل دا دی چې د چا پکې رشته دار دی اب خپل رشته دار وجلي. چې مونږ الله ته نن وښایو چې الله ستا په رضا کې نه پلار پیژنم، نه زوی پیژنم، نه ماما پیژنم، نه تره پیژنم، نه زوم پیژنم، یو تا پیژنم. یو خواته بل خوا پلاری، تا بالم پلار بنالم. یو خواته بل خوا زوی وي، تا بالم الله زوی بنالم. یو خوا پروردگار تی، بل خوا ښځه ده، بل خوا ماما دی، بل خوا د ترور خاوند دی، د تره زوی دی، زوم دی، ټول بنالم او تا بالم. قرآن هم داسې وایي قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اے پیغمبر دے خلق توایا تا تخپل پلار، زوی، خزا، قبیلہ، مال، دولت، بلڈنگ دا اللہ نه زیات خوږي، دا الله د رسول نه زیات خوږي، او دا الله د دین د پاره د مضبوط مشقت نه چې جهاد ورته وي د هغې نه زیات خوږي. دا غوره یو الله رسول رستو وي، دا غوره یو د الله د رسول په لار کې وتل، قرباني کېدل دا رستو وي، او دا هر څه د زیات محبوبي د خدای او د رسول نه او د الله په لار کې د وتلو نه او د کوشش نه. فتربصوا حتی یأتی الله بامره، دمکی ورکوي الله انتظار وکړئ د خدای عذاب ته راتلو والا.
ښځه او بچي او مالونه او بنګلې هر څه به وروسته وي، الله او رسول به مخکې وي. ایمان به دې ته وایي. او که زه وایم چې نه زما خو مال دی او زما دولت دی، دا به څه کوي؟ او که زه ده ووایم چې وروره بانک خو یې ووایي مانځله خو ځم، خو دا ګاک رانه ځي، بیا خو به دا ګاک لاړ شي، ګټه به ورنه کړم، مال به خرڅ نه شي. ګاک مخکې شو، پیسه مخکې شو، خدای او رسول وروسته شو. زه خو پټي ته تللی یم او دا ګوټ کومه، دې مزدورانو ته ولاړې ماسپښین بانګ یې وویل یاره زه وروسته به منځکو کو ځم، دا کار خرابېږي. واه واه، دا کار مخکې شو، الله او رسول وروسته شو. تجارت مخکې شو، الله رسول وروسته شو. ډېر قمقل خلک د خپل دوست او د خپل یار سره لګي ګپ شپ کوي او بانګ وایي یاره که زه دې مانځله ځم دا دوست مې خفه کېږي. الله وروسته شو. ایمان دې ته نه وي، ایمان دې ته وایي چې الله به د هر چا نه مخکې وي، د الله رسول به د هر چا نه مخکې وي او دا باقي هر څه به وروسته وي. الله وایي که داسې دې ونه کړل نو فتربصوا حتی یأتی الله بامره، انتظار کوه د خدای عذاب را روان دی. دا ولې نن د خدای عذابونه په موږ په مختلفو شکلونو کې را روان دي. قسم په خدای د الله عذابونه دي په مختلفو شکلونو کې د الله عذاب را روان دی، مختلف شکلونه. تاسو وینئ که نه روزانه غم دی او تکلیف دی، غم دی او مصیبت دی، جړا ده او فریاد دی. کور کې دننه جړا ده، کور نه بار جړا. د رور غم جاړم، د تربور غم جاړم، خپل غم جاړم، د بچو غم جاړم، د ګاونډي غم جاړم، د روح صحت غم جاړم. نن هغه زوی مې ناجوړه دی او هسپتال کې دی او جي دعا کوه او نن شفا ته ځم او نن کراچۍ ته زوی وړم او نن هلته او نن دلته. ټول ورځ خلک سرګردانه دي. ولې؟ دا ټول تواغیت او د دنیا دا خواهشات مخکې کړي دي او الله او رسول وروسته شوي دي. الله عذاب خو یوازې دا نه دی چې زلزله به راشي او خلک به په ځمکه ننوځي. دا الله عذاب خو یوازې دا نه چې د بره نه بمونه به راشي او خلک به پرې والوځي. دا الله عذاب خو یوازې دا نه دی چې سیلاب به راشي او د خلکو کورونه به یوسي. دغه هم د خدای عذابونه دي. خو چې دا نن امت په کوم ټینشن او تکلیف کې مبتلا دی، په خدای قسم د دې نه غټ عذاب د خدای بل نشته. ولې به موږ په غم اخته یو؟ دا دنیا ډېره خوږه شوه، دا پیسه ډېره خوږه شوه، دا د رور نه خوږه شوه، تربور نه خوږه شوه، پلار نه خوږه شوه. په خدای چې نن خلک د پلار سره د پیسو د لاس روان نه کوي. پلار نن وروسته یو پیسه مخکې ده، نن د رور سره روانه ده. رور پسې ټوپک رالي، رور پسې ټوپک د ځمکې دپاره. هلکه ټیک ویم که غلطه ویم؟ رور پسې ټوپک رالي، پیسې دپاره، دولت دپاره. په خدای قسم که رور پیدا شي. یو سړي نه چا تپوس وکړه چې یو کشتی ده، کشتی غرق کېږي، ستا پکې ښځه ده، ستا پکې بچیم دي، ستا پکې رورم دی، او تا ته څوک وایي چې یو ځله بچ پرېږدم څوک خوښی؟ وی رور. وی ولې؟ وی ځکه چې که ښځه مړه شي بله به وکړم، که بچي مړه شي نور به راوړم، بله ښځه به وکړم نور به راوړم. او که رور مړه شي نو پلار مور مې مړه دي، بل رور راله نه راوړي. دقه یو رور دی. رور ډېر خوږ دی. نن سبا زړونه پردي شو په خدای قسم، د پیسو د لاس، د لالچ د لاس. دا څه دنیا کې پاتې شو؟ دا په کومه زندګۍ کې موږ پراته یو؟ دا کوم جون کې موږ پراته یو چې پلار دله خدمت کوي نو بابا دی، او چې پلار د خدمت نه پرېوت او کټ ته ورسېد استاد جي دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي چې زر مړ شي. مور دله خدمت کوي نو دا مور د جي مور ته دا مور خو جي داسې او مور خو داسې او د مور صفتونه دي، مور په وړاندې جنت او پلان کې. او چې کله مور کټ ته پرېوته او د غوجل نه پرېوته چې غوجل د نه شي پاکولی او میخ او غوا دله نه شي لشلی او د سار چی نه شي پخولی او کټ ته پرېوته نو بیا سار به ټټر کې هر وخت ټټر دی جوړ کړی. بیا مور ته وایي ته ټټر دی جوړ کړی دی، نیکبختي په قلاره کې نه تیاره خوره. ته د کور کار کې سله ګوتې وې او د انګور سره ولې جګړه کې او کل کل دی جوړ کړی او ټټر دی جوړ کړی دی ټټری. بیا د مور پورې خاندي او چې غریبه لږه ناجوړه شي استاد جي دوا وکړه مور مې ناجوړه ده، چې آخا دا دوا وکړې چې خدای جوړه کړي. نه جوړېږي نه، دوا وکړې چې خدای پې خپل رحم وکړي. مړه سم په پښتو کې وایي چې دوا وکړې چې خدای زر مړه کړي چې ته خلاصه شو. دا ژوند دی. دا خدای عذاب کوم نیولی وي. اوړه ګران دي، چینی ګران دی، غوړي ګران دی، पेट्रोल ग्रान शो, डीजल ग्रान शो, गैस ग्रान शो.
توبه وباسه توبه وباسه هر څه به ټیک شي. توبه ونه ویستله یو ظالم به کوزېږي او بل ظالم به راځي. هغه ظالم به کوزېږي د هغه نه غټ ظالم به راځي. هغه ظالم به کوزېږي د هغه نه غټ ظالم به راځي. موږ د ظالمانو پسې نښتي یو. دوی نه موږ خدایان جوړ کړي دي. الله یو دی، شریک نه لري. الله ته رجوع ولې نه کوو موږ؟ حضرت عمر فاروق کې دقه ایمانو رضی الله تعالی عنه. الله رسول دا ټول وجل پکار دی. داسې به نه وجنو ستا پکې تره دی عباس او یو دی پکې زوم دی ابوالعاص، ته به دا خپل تره او دا زوم حلالی دا به وجنې. زما پکې ماما دی، زه به ماما وجنم. د ابوبکر پکې زوی دی، هغه به خپل زوی وجنې. د علي پکې رور دی عقیل، هغه خپل رور وجنې. خایو الله ته چې یا الله نن ستا دپاره نه ماما پیژنم، نه تره پیژنم، نه زوی پیژنم او نه زوم پیژنم. دې ته ایمان وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تمه وه، یو تمه وه، او هغه تمه دا وه چې که دا مړه کم خو خبره خلاصه شوه، او که دا جمدي پرېږدم کیدی شي خدای پاک دا مسلمانان کی، او کیدی شي له دوی نه پیدا خدای مسلمانان کی. دا یو تمه وه. د هغې تمې په بنیاد عمره خبره دی ډېره سخته ده، ګرانه ده. ښه جبریل سره مشوره وکړه. څه مشوره ده ستا؟ وایي د الله رسوله ستا خوښه ده، خو ګورې که فدیه دې ترې واخېستله دی اویاو نه، نو کال له به ستا د ملګرو نه اویا مري په دقه شمېر. نو حضور پاک صحابه ورته ووایي چې که فدیه مو واخېسته نو اویا به ده کې کال له مري. ما ته جبریل ووایي ډېره ښه ده، مړه دې شي جنت ته به لاړ شو. که چې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو. فدیالو جرمانالو په هغې بس جنګي ساز و سامان والو دي ته به ځان مضبوط کو. پیغمبر علیه السلام ته هغه فدیه واخېسته، وقدیان یې پرېښودل. وحی راله د الله د طرف نه، وحی خفي د الله رسوله. که تا له اختیار نه وې میلاو که نه اختیار او دا چل شوی وی نو اور به راغلی او دا ټول به یې سوځولو. بې د عمر نه او د هغه د هغه ملګري نه چې هغه کمری پیش کړی و، او د عمر د رأی مطابق آیت نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. د پیغمبر دپاره مناسب لار دا ده چې قیدي ونیسي او سر ته قلم. عمر ټیک وی ټیک په الفاظ دیګا دا ایمان دی. ډېر څیزونه د حضرت عمر موافقات دي. یو رأی ورکړې ده، الله د هغې رأی مطابق قرآن نازل کړی دی. ماشاءالله مدینه منوره کې یو منافق او د یو یهود مسلمان جګړه راله. منافق هغې ته وایي چې په زړه کې کافري، په زړه کې د دین دشمني، د دین او په خولې کلمه وایي، منځونه هم کوي. دغه منافق دی چې په زړه کې د دین دشمني، بس دا منافق دی. بس پوه شه د زړه نه د دین دشمن و، د زړه نه پیغمبر نو منلې، په خولې به ځان ته مسلمان وي. یهودی او منافق را رسول الله صلی الله علیه وسلم لا وی زمون فیصله وکا. یهودی په حق او منافق په ناحق، نو حضور پاک د یهودی په حق کې فیصله وکړه. دې ته خو بیا نه ګوري چې دا په مسلمان دی او که دا یهودي دی، نه د انصاف نه به کار اخلي. که یهودي دی که مسلمان دی، فیصله کې به حق کار کوي. چې فیصله یې وکړله او بار ووتل، هغه منافق ورته وایي یهودي ته یاره وي دا فیصله ما نه راخوښه. اوس پیره ستا پیغمبر وکړه، یاره بل دا مې نه راخوښه. عمر له ځو په هغه فیصله د منافق دی خیال و چې عمر خو ډېر تیز دی او ډېر جذباتي دی او دا کافر د بلا نه بدي شي، نو ابه زما ظاهري اسلام ته وګوري او ما له به فیصله وکړي. عمر یهودي له کوم ځای فیصله کوي؟ یهود خو د هغه بدي شي، په زما د ظاهري مسلمانۍ ته به وګوري او ما له به فیصله وکړي. چې لاړل حضرت عمر صاحب مسلمان منافق په خولې مسلمان، عمر صاحب ته وایي چې زما ورته فیصله ده تعالی وی کېنه او به کم درلو. یهودي ورته وایي صاحب وی دا فیصله اوس حضور پاک مبارک وکړه خو د هغه ونه منله او تا یې راوستم چې په هغه فیصله کوو. وی بس ټیک ده، هېڅ خبره نشته، د پیغمبر فیصله دې ونه منله او ما له رالی، زه به دله وکړم که نه فیصله. کېنه کور ته لاړ، تورې خل کړه، ښې وله دا مخ پاک که او بار ته راووته او چې تورې اوچته کړه منافق یې په دا سټ و او تورې نه سر یې ترې اخ وغورځو. وایي چې د پیغمبر د فیصلې نه پس ما له فیصله راوړي، زه به ورته دقه فیصله وکړم. پیغمبر فیصله نه منې او ما له راځي. دې نه خو دا معلومه چې ته پیغمبر ته انصاف والا نه وې، ته په هغه د انصاف
عقیده نه لري هغه ته بې انصافه وایي ځکه ماله راځي دې نه معلومیږي دا چې پیغمبر ستا نه دی خوښ د هغه فیصله دی بدي شی دی بدي شي او ماله راځي دې نه معلومیږي دا چې ته وایې چې پیغمبر نه پوهېږي او ته پوهېږې دې نه معلومیږي دا چې ستا په پیغمبر اعتماد نشته او په ما دې شته ولېږه سمه فیصله درته وکړم د منافق قوم لاړ حضور پاک له ویې صاحب عمر زموږ سړی وجلی دی مفتو کې وجلی دی نه سپینه او نه تور او سړی وجلی دی حضور پاک عمر راوغوښته وي سړی دی وجلی دی وي او د الله رسول اقرار یې وکړ بلکل د ګواه ضرورت نشته ما وجلی دی ولې دی وجل وی صاحب ستا فیصلې ونه منل او ستا د فیصلې نه پس ماله راغی یاره عمره دا دې څو کړل زورنه به دې ورکړی و غزار به دې ورکړی و پوی کړی به دې نو سر دې ته ولې و وی الله رسوله که دې نه پس هم څوک ستا فیصله نه مني او ماله راځي دقه چل به ورسره کوم باقي ستا خوښه ده چې ماغ زیاتې کړي په ما ته خپله فیصله جاري کړي ضمیر مې نه برداشت کوي چې ته دې فیصله وکړې او څوک د هغه ونه مني او هغه فیصله دې ماله راوړې دې زمانه کې شته ښه موږ له داسې اوس خو خیر دی لږ بیمار یم د دې فیصلونه وتېمه او نشم کولی په دماغو مې بوج راولي خو پخوا به دا وه چې جد له به پکې یو درخواست ورکړه زموږ فیصله په شریعت وکړه باباجي له به داسې ډېر راتله نو جج به ورته په چا فیصله وکړي په شهزاده مولوي صاحب نو دواړه ډلې به رالې نو چې هغه به ورته فیصله واوروله نو چې د چا خلاف به هغه دا نه منم واپس ځم عدالت چې شریعت کې د ګټۍ د مولا فیصله منې او که شریعت کې د تاوان یې نه وی نه صاحب په پښتو به فیصله کوم شریعت کې د تاوان دی وی صاحب عدالت ته په عدالت به فیصله کوم په مولا نه کوم د مولا فیصله خو د خپلې ګېډې نه ني او خو د قرآن او د سنت نه نو که دې ګټه ومنې او که دې ګټه نه وه نو د قرآن او د سنت فیصله نه منې اوس هم شته دقه منافقین منافق چې نه پېژنې دقه منافق وي ډېر خلک وایي دا منافقین څه ته وایي مې دا چې په زړه کې دین بدي شي او په خوله یې مني یاره وایي دې زمانه کې شته ما وی چې بس توبه وباسه که رجسټر راوړې نو زه به راته لګیا شم شروع به راته وکړم او تر مرګه پورې به اخلاص نه کې علامه شمس الحق افغاني صاحب د خدای پاک وبخي افغاني صاحب خو افغاني وکړ هغه نه چا تپوس وکړ وي دوس سره په صف کې منځ کېږي او که نه کېږي هغه ورته وی او کېږي وی صاحب کتابونو خو لیکلي دي چې دوس سره به صف کې نه ودرېږې منځ ورسره مکروه دی وی کتاب چې لیکل نو هغه زمانه کې چې ته یو دوس و اوس ټول دوسان دي نو کم کم به وباسو الله اکبر اوس ټول دقه لوبه ده رښتیا ووایې چې د 100 روپو او د 1000 روپو مسله دې راشي او شریعت کې بیلې وی نه په شریعت فیصله نه کوم په عدالت کوم دا قرآن نه منل شو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون هغه ججانم پکې داخل دي چې د خدای او د رسول فیصله پرېږدي درته پته ده چې دا فیصله د حق فیصله ده او د پیسو دپاره او د سفارش دپاره ته نه کې لاندې رالې د دې ایت لاندې رالې تباه او برباد شو حضرت عمر څه وایي الله پاک آیت نازل کوي صاحب که دې نه پس هم څوک رالل او تا فیصله کړي او هغه نه مني او ماله راځي والله هم دغه لوبه ورسره کوم سم یې دله باجه کوم پرېږده مې نه هم دا مازدیګر ته وه او چې ستا څه فیصله د شریعت ضد غاړه بستیم الله پاک آیت نازل کړ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون څنګه دی فيجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مفهوم به و معنا نکوم عمر چې سویلی ټیکی ویلی څه ویلی ټیک چې تعالی فیصله راوړي او هغه ونمني دا د سراړو مسلمان نه دی دغه څه کړی آیات مقصد نازل حضور پاک ته راغی الله رسوله دا بیبیانو ته وایي چې پرده شروع کی هغه زمانه کې د مخ او د لاسونو او د مرۍ او د سټ پرده نه وه لاندې د خپو د ګیټو میټو دا پرده هم نه وه نوره پرده وه خو مرۍ او سټ او د سر ویښته او د لاسونه دا به ښکارو خلک به داسې زنانه به داسې بیلو پټۍ ګرځېدې
نو به زمانه ورورو اصلاح کېږي. حضرت عمر فاروق راغی الله رسوله تا ته خو هر څوک راځي نیکم راځي او بدم راځي ته مهرباني وکړو دې بیبیانو ته ووایه چې پرده کوي ښځو ته ووایه. رسول الله مبارک وی عمر ما ته چې الله حکم وکړي دا خو سخته خبره ده نو زه به تابعداري کوم. الله نه دی ویلی نو بس خیر دی اسم نشته. زنانو ته وی وځئ او د به څه چل کوو چې ام المؤمنین به تله هغه زمانه کې به اودسماتو بار کوو ښځو به په کور کې نه کوو بد به یې ګڼل د هغوی رواج و. یو خاص ځای ولته به ښځې تلې سړي به هلته نه تلل نو عمر به پرې چغې والې فلان کې وملي دی ګورې ښه خیال کوه دې دپاره چې دا شر شور جوړ کړم چې دا پرده راشي. لیکن الله نه راوسته خو چې عمر بار بار مطالبه کوي نو رسول الله مبارک ته الله وی ګوره الله اعلان راغی یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. دا الله رسوله لونو ته بیبیانو ته او د مسلمانانو میندو ته ووایه چې پړونې په سر کړي لوپټې په سر. دا عمر خوښه ده. عمر پړه کې مخکې نه رالل دا نه چې ګنې خدای ته پته نه وه نه الله ته مخکې قرآن لیکلی و لهم محفوظ کې لیکلی دی عمر ته اړه کې مخکې واچوله پسې آیت راغی. حضرت عمر فاروق ورته څه وایي وی د الله رسوله چې دا طواف وکړو د مقام ابراهیم سره به یو 2 رکعته نفل کوو که نه وی عمر ما ته الله نه دی ویلی چې الله ووایي نو کوو به که نه. فورا الله آیت نازل که عمر خبره ټیک ده ښه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې طواف وکې مقام ابراهیم نه شاته ودرېږه او 2 رکعته لمونځ وکړه. دې نه غټ ایمان بل کېدی شي. لکه یو خبره الله واچوله او پیغمبر ته ووایي اقص جبریل راځي او د قرآن شریف آیات راوړي. دومره لوی سړی عاجزي څومره اوس یو ټکی د ده د عظمت بلې د عاجزۍ وره مدینې په کوڅو کې به ګرځېده چې کله امیر المؤمنین دی او بادشاه دی نو یو ځل په لاره ته یو ځنګلو کې به ګرځېده صاحب د مدینې نه بار امیر المؤمنین دی پروټوکول نشته اوس خو موږ بغیر د پروټوکول نه پولیس والا نه ګرځو نه اوس خو موږ بغیر ټوپکه ګرځو نه هغه سره صاحب اسم نشته په لاره روان دی او یو زنانه ده هلته کې د ماشومانو د چغو اواز دی د ماشومانو د چغو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی دا ماشومان ولې جاړي یو ښځه د ماشومان ومخلو بچي دي ورسره وی دا وږي دي ښځه لګیا ده اور بلۍ او کټوۍ پې پرته ده او اور بلۍ وی دا ولې دا ماشومان جاړي وی دا وږي دي لږې دي خېټه یې دړ کوي جاړي نو وی شابه دا کټوۍ زر راکوزه کوله ورکوي دې کې اوس نشته وی دا اور ولې بلې وی دا خو تشې اوبه دي او دې خوټ کومه تشې اوبه سره خوټ کې وی د دې ماشومانو به تمه پیدا شي چې مور راله څه پخوي نو که دې کې به له خدای خوب راوسته وده شي وږي دي. حضرت عمر ورته غصه شو نو وی چې دا وږي دي او د درد د لاسه چغې وی او تشې اوبه وله خوټ کې او د دې تمه پیدا کې نو ته امیر المؤمنین له ولې نه راغلی عمر له ولې نه ورغلی بادشاه له ولې نه ورځي چې د ماشومانو د غمو کې اوس شی ولا مقرر کې او ته څه وایي وی بادشاه له ولې نه ورځم وی د قیامت په ورځ به زما لاسې او د عمر به ګریوانې نه پېژن چې د عمر فاروق نه پېژن د خدای دربار ته به یې راکاږه پرېږدم به نه زما به لاسې او د خدای دربار به چې خدای پاک عمر زما بچي د لوږې مړه کېدل او زما د بچو خېټو دردونه کول او عمر زما غم نه دی کړی. حضرت عمر لږ غلی شو ورته وی خورې تا نه عمر څه خبر دی که تا ورته وویودلی شی در نه کړو بیا خدای ته راکاږه تا نه هغه څه خبر دی وی چې ما نه ځان نشي خبرولی بادشاهي ولې کوي بس فورا روان شو کور ته لاړ. ښځه خو نه پېژني چې لاړ هلته یو ښه مضبوطه بوجۍ د سامان ډکه کړه او غلام ته وی را پشی که غلام ورته وی نه صاحب زه سړی یم دا خو به زه وړم زه نوکر یم زه غلام یم وی د قیامت پر ورځ به زما پیټې ته وړئ راکړه لیکل که قیامت پر ورځ زما بوجۍ ته په سر او زما پیټې ته په اوږه کې نو دا اوس ته یو سا او که قیامت کې نشي پورته کولی نو دا به اوس زه وړم وی بوجۍ مې ورته اوچته کړه ډېره درنه وه چې کوم سړی د اوړو بلد نی که نه د پڼ نو هغه نشي وړلی او چې کوم بلد یې هغه بیا وړی شي وی اخو بلد نو وی دا خپې بیا کږې وږې تلې راتلې بوجۍ غونډه یې وړه او خیمه کې ښځې ته وغورځوله
او د هغې نه یې څه وازګه مازګه او څه څیزونه میزونه ستوان را واخېستل هغه ماشومانو له هغه پاخه کړ یوه لویه ترې وله جوړه کړه او یا چې جوړولی وي مې چې دې خوا شه زه کوم وی نه زه کوم نو وی اور نه بلېده وی پوکې به یې اور له ورکړه وی قسم دی هغه نوکر وی غلام وی اوس هم هغه منظر زما په سترګو کې دی چې هغه لوګې به د حضرت عمر په دې ږیره کې یو خوا بل خوا ورته راوته هغه لوګي پوکي ورته وایي او هغه الوی ولا پخه کړه او مخکې ورته کېښوه شابه ده خورې دې ته امیر المؤمنین وایي زما ستا امیر المؤمنین دی موږ هم امیر المؤمنین شته موږ وایي دا امیر المؤمنین دی چې لاړ شو دا بل امیر المؤمنین شو چې لاړ شو دا بل امیر المؤمنین شو چې لاړ شو دا بل امیر المؤمنین شو امیر المؤمنین نه امیر الخیټه دا امیر المؤمنین نه دی دا ظالمان دي د دې نه به خدای تپوس کوي نن په خدای قسم ورچې خلک د لوږې مړه شو نن خلکو کله روټۍ نشته خبره دوی چې واورېدل یو ځای کې وی اوړه نشته وی ماشومانو له مروجې را واغېشتې او هغه هم له په اوبو کې وخوټکولې بغیر د غوړو نه بغیر د دغه نه دا څه ورته غوښې نه او هغه ماشومانو ته کېښوده چې دا وخورئ دا حل ستا بچي به وخوري داسې ته خو د قوم په وټ دغه ځای ته رسېدلې د قوم خو تاله په دې لارو کوڅو کې منډې والې دي ته چې نن په دغه ځای ناست خو د قوم د وجې نه په دې ځای ناست دا نن چې ته په غټ موټر کې ګرځې قسم په خدای د دې قوم د لاسه دا چې نن اوړه ګران دی او بل څه ګران دي دا ستاسو هغه پیسې دي او د ټکسونو په شکل کې ځي او هغې پې مزې کوي په بار ملکونو کې چکرې لګوي او په غټو غټو موټرو لینډ کروزرو کې ګرځي او غټې غټې بنګلې جوړ دی پلار دي څه دا د پلار نه دي دا هم ستاسو پیسې دا ستاسو په پیسو ورته شوي د دې قوم او غریب قوم نه وځي او د دوی وینه ده او د دوی خوله ده او د دوی نه وځي او هغه ظالمان پې مزې کوي ټول ظالمان بد عمله بې المازه د خدای نه لرې ایمان دې ته وایي نو هغه لوګې به وي د دې ګیرې نه ورته راوتې نو چې کله یې غلوه پخه کړه ماشومانو ته کېښودنې ما ورته وویل چې زه چې زوس که نه وي صبر وکړه چې دا ماشومان ماړه کړه دا ماشومان یې ماړه کړل نو ما ورته ویل چې زه چې ځو که نه وی نه دا ماشومان مې په ژړا لیدلي دي چې لږ یې په خنده ووینم نو ځم به نو چې ماشومان ماړه شو په لوبو ټوکو شو نو روان شو نو ښځې ته وایي سبا راشه امیر المؤمنین له مسجد نبوي ته چې تا او ستا بچو له تنخوا مقرر کړي وی هغه ته به ما څوک پرېږدي بادشاه ته هغه وی ګنې دا به دکه کسرا او د فارس په شان بادشاه وي درو هغه ته به ما وی ته راشه زه به هلته یم خدای به خیر کړي ای بچیا خدای پاک دې عمر لرې کړي او تا دې خدای د هغه په ځای باچا کړي هغه د بادشاه قابل نه ته د هغې بادشاه قابل حضرت عمر فاروق ته روان شي سر د چې ښځه راله او جومات ته راننوته او داسې وکتل او خلکو حضرت عمر ته وی امیر المؤمنین امیر المؤمنین بس ښځه پره پیدو شو وی با خو صاحب بیګا په د بوجۍ راوړې ده بیګا خو د ماله اور بل کړی دی بیګا خو لوګي ده د په سترګو په ږیره تېر شوی دی بیګا خو ما د تخیري کړی دی چې خدای دا لرې کوي وی دا عمر دی ښځه رستو شوه وی راولې ښځه ښځه یې راوسته عمر ته یې مخامخ ودروله وی وایه که نه د قیامت په ورځ به اوس څه کوې زه عمر یم ما به د ګریوان نه نیسي الله ته به پیش کې وایه وی نه ما ته پته نه وه ما وی بادشاه به ډېر لوی سړي ما به څوک ورپرې نه دي د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې به زه سفارش کوم او ستا د شپې په دې نیمه شپه چې زما بچو له کومه بوجۍ په اوږه راوړه اوړه دې ورله پاخه کړله ولوا دې پرې وخوړله د قیامت په ورځ به له دې ګوۍ زه ستا دپاره کوم عمره د خدای په دربار کې دومره عجزي وبکي ستا بادشاه د شپې راوبدي وبکي ستا ګورنر ستا وزیر اعلی او ستا وزیر او منستر او ستا بادشاه او ستا ممبر وبکي یو تروړه وړه به د شپې یو غریب له کوڅې ته یوسي نه نه ورکوي 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 اوړه ورکوي غسله ورکوي تصویر کے لیے فوټو کے لیے دقسې ورته مخامخ ودرېږي او څه وایي اله بوجۍ والا ورکوي او فوټو والا وبس هغه د بورې ډک وړه والا ورکوي او فوټو والا وبس سیټ اپ د فوټو دپاره چې بار راشي او د فوټو ښکاره شي خلکو ته چې غریب له مې دا دې د وړو بوجۍ ورکړه صرف دې دپاره
صرف د خپل پټو د پاره چې زه اوې خلکو ته ښکاره شم ای ریاکاره ای ظالمه ای ریاکاره ای بدبخته د غریب پورې لوبې خندا کې نور هم شرمې پټ ورکا حضور پاک فرمایي چې چاله د خدای په نامه شی ورکې نو په داسې طریقه ورکا چې په دې خلاصې ورکې یو دا قسم دې خبر نشي نو ته خو خپلې نه ورکې سپېره د قوم ورکې ته خو خپله بوجه نه ورکې د وینې زوی دله ورکې ته خو دله د خپلو بچو وینې زوی ورکې رده د بچو ته خو خپلې نه ورکې سپېره نو نور هم شرمې په تصویر کې خلکو ته ښیې چې دا فقیر دی محتاج دی غریب دی دا سوالګر دی پیسې والا راوړی تکړه چې ورکه که نه ورکولی او 15 شپږ لکه روپۍ او 10 لکه روپۍ ورکه ښه ژوند به پرې تېر شي تاسو ولیدل پرون نابل وزم ولیدل نن د مسلمانانو په جنازو هم سیاستونه شروع شو که نه شو شروع اوږه ورکوم دې مړي له چې تصویر کې راشم چې ما اوږه ورکړې چې تصویر والي نو کټ پرېږدي خپله ولیدل تاسو نن سپاغه غریبانانو چې ښځې ته کونډې پاتې شي ماشومان یتیمانان پاتې شي د هغوی په کورونو څه حال دی نن او نن ستا وزیران او ستا ممبران د هغوی کورونو ته ځي او فوټوګرافري کوي ما سره ودرېږه فوټو اخلمه او زه راباندې ډېر زیات غمجن یم خفه یم بې خونده یو 15 لکه روپۍ ورکړه که نه ممبر صاحب وزیر صاحب لیډر صاحب یو 10 لکه روپۍ ورکړه څه دې پرې نه راځي د خدای ظالمه په کروڑونو اربونو دې والي دي ایمان که درکي دا وکړه ما خو د یو د اواز هم واونرېدم چې دوی له مونږه یو 15 او 10 لکه او 6 لکه روپۍ ورکړل مونږ خو ونه لیدل هلکه تاسو لیدي دا څه چل شو اوږه ورکوه او لاړ شه صاحبه فوټو وباسه کاکا څنګه چل دی قصه رات خدای ته وګوره غم کې پروت دی کاکا جي څه چلو شو زوی مې مړ شو او ماشومان راوله که نه فوټو ورسره وباسمه څه چلو شو د دې یتیمانانو پلار مړ شو په هغه مختري تا دلته کې صاحب من جلسه جوړه کړې فوټو سیشن نه جوړ کړی هغه اور مړ دی دوی پکار ده زخمیان پراته دي هغې له دوی پکار ده مړی وشو کفن پکار دی نغدې پیسې پکار دي تباه شو ته راځې هلته دې جلسه جوړه کړه او هلته دې خلک راغونډ کړله او ولې زه لیډر صاحب یم چې سبا خلک وایي چې دا دې تپوس یې وکړه زه تپوس دې وکړه ستا په تپوس دې شړق راغونډي پیسې ورکه یو 10 لکه روپۍ ورکه یو 6 لکه روپۍ یو 50 لکه روپۍ ورکه کور دې پرې نه روانېږي په خدای قسم ډېرې دې وایي دروغ یم که رښتیا وي تاسو هم جوړ لیډران یې د ما په خیال دروغ یم که رښتیا مې لکه امینه فوټوانو دپاره ګرځې فوټو ماله ورسره وباسه هلته یو له فوټو بل له فوټو بل له فوټو بل له فوټو او صاحبه فوټوان خواره کي پلانکې له ورغی پلانکې له ور ځان له دې مفتو کې جلسه جوړه کړله په مړو سیاستونه کې د خدای ظالمانو هلته به یو راشي اسپتال ته لاړه وزیر اعظم صاحب اسپتال دوره وکړه او د زخمیانو تپوس یې وکړو زخمي لی په سر لاس کېښود وزیر اعظم صاحب دا پټا سر دي مردار شه ورکړه دې زخمي لی یو 10 لکه روپۍ تا سره لګي دي څه پاکستان ټول مال خو ته وواو ټول دولت خو تا تباه و برباد که د ملک ستا بچي خو نن په سرو زرو کې سملي او سره زر اغوندي یا به راشي په مریضانو فوټو به وباسي ټکر فوټوان دي په دغه به سواره شي فوټوان زمارونو حضرت عمر بادشاه حضرت عمر چې د مدینې په کوڅو کې ګرځي او دویمه وویل په لاره تېرېږي او د یو خیمې نه د جړا چغې راووتې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورنږدې شو چې دا جړا د سره دا چغې د څه دي دا فریاد د څه دی دا سلګۍ د څه دی چې ورنږدې شو یو سړی د خیمې نه بار ورورې دا دننه څه چل دی وایي دا زما ښځه د ماشومې کېږي نو بیا څوک ورسره شته وایي نه څوک ورسره مسافر ماشومې کېږي دا خو د ډېر سخت وخت دی صاحب
هیڅوک نشته دغه ښځه مې ده او زیبا هله شابه په منډه راله او خپلې بیبي ته وایي خاتون اول چې ته ورته وایي خپلې بیبي ته وایي هله شابه چې د ماشوم د پیدایش په وخت کې څه پکار یې راواله شابه چې ماشوم له د پیدایش نه څه ورکول او بې ښځې له څه ورکول یې راواله بیبي یې زر د رسو تیار کړل او بیبي یې د ګوتې نه ونیول او خیمې له رسوله هله ورننوزله دې ښځې خدمت وکړه ابوبکر دې زمانې د امیرالمؤمنین صاحب ښځه ده دایي خدمت به وکړي قسم په خدای لاس چاله نه ورکوي کورونا څه تېره شوې ده چې خلک په غم اخته دی نن ستا وزیران او ستا ممبران چې یو بل سره ستړي مشي کوي داسې کوي دا کونډه یو بل دا سنګل یو بل سره جنګوي سلام علیکم سنګل یو بل سره جنګوي او چې هلته امریکې ته لاړ شي که نه او برطانیې ته لاړ شي دا غیر بادشاه ته چې دی سلوټ کوي او ته داسې کوي په دې سنګل چې خوار شي خواشه کوي رانږدې نه شي ګنې په دا سنګل دې دا سینه وهمه ای هی څونه خلک د دې دنیا کې د دې غمونو نه یریږي د خدای نه یره اړو چا کې شته دی پخوا زلزلې وي ماته یو هلک ټلیفون وکړو وایي چې زلزلې دي ډېرې ستاسو خیال ډېرې زلزلې به وي چې زلزلې دي ما یو زلزله خو ده یاره جدګا بیا زلزلې دي نو داسې په یاره ما یې وده وایي دا به څه کېږي مې مرو به که نه وایي دا به مرو نو مې مرو به نه داسې غریب وارخطه و که نه ما وایي ګنې بشیر جان دی دیم نه مرګ نه ډېر یېرېږي توبه وباسه د مرګ نه ډېر یېرېږي نو دا زمونږ خلک دومره ټیزنان دي دا بادشاهان او دا خلک اوس هم سپېمو ته هغه دا غوی ته چې کوم کورې پروت دي که نه هغه کورې اوس هم سپېمو ته هلکه کورونا ختمه شوه الحمدلله و کورونا دا چې نه وه کورونا وه خو لاړه ختمه شوه خدای مو بې خو بس اوس هم سپېمو نه ځان نه هغه جوتي غویان جوړ کړي او سپېمو ته اوس هم کورې اچولې دي لرې کې سړیه خو لږ کولاو کې په مانځه کې هم کورې اچولې دي او د مانځه نه بغیر هم لږ خدای ته چغې وښې ظالمانو څه کوئ نو هغه بیبي یې بوتله هغه دغه زنانه دننه خدمت وکړو او چې کله د زنانه ماشوم پیدا شو نو بیبي آواز ورکړه وی امیرالمؤمنین مبارک دی چې ستا د مسافر رور زیو شو چې دی اوی خودم پر پیدا شوه او سلیم پر پیدا شو هو دا امیرالمؤمنین دی دا عمر دی په نیمه شپه خپله ښځه یې راوسته او زما د ښځې له دیتوب خدمت یې وکړ اوهو امیرالمؤمنین معافي غواړم تا خپله بیبي راوسته په دې دش بیابان کې او زما د بیبي د دایتوب خدمت دې پې وکړه او ماشوم په ورونه کې انغاړې او صفایي دې وکړه زما د بیبي معافي غواړم نه بچې معافي خبره نشته قیامت په ورځ که ستا دې ښځې زما ګریوان ته لاس اچولی وي ما به بیا خدای سره څه کوی ایمان دې ته وایي عجز یې ته وایي زمونږ خلک خو په دې نه دی دا د حضرت عمر زندگی وه چې د مدینې په کوڅو کې ګرځي د رعیت حال معلومه تا ته څه ضرورت دی ته څه ضرورت دی ته څه غواړې او څه وایي اخري ټکې واوره وایي که د فرات د دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شي د قیامت په ورځ به یې تپوس د عمر فاروق نه کېږي حالانکه د دریاب په غاړه سپی ولې تندې مري خوله دې ورښکته کېږي یعنې د حیواناتو غم به م زه کوم د انسانانو غم خو به لازمن کوم خو د حیواناتو غم به م کوم د مرونو مقصد زما څه دی تاسو یې خدای ټول کامیاب کړي ستاسو بچو له دې خدای غټې افسرۍ ورکړي ستاسو بچو له دې خدای غټې ډګرۍ ورکړي تاسو له دې خدای پاک ښې بنګلې او ښې موټرې درکړي تاسو دې خدای ډېر کامیاب کړي خو چې بچی له دې کامیابي راشي تا له کامیابي راشي ستا د بچی نه افسر جوړ شي ستا د بچی نه منسټر جوړ شي وزیر ته جوړ شي ممبر ته جوړ شي نو خپل زوړ حال به نه یری عمر به ځان ته رامخکې کوي تا ته موټر میلاو شو تا ته بنګله میلاو شوه نو په هغې به ته قبرجن نه جوړېږي قبر به نه کې لویي به نه کې د حضرت عمر حال به رامخکې کوي ما اورېدلي وو زمونږ په دې علاقه کې یو سړی تېر شوی دی نو مې د تنا لم بعضې دوستان به وپېژني هغه به پخوا پنډي دا پنډونه به وړل دا په بوجۍ موجۍ په بازار کې نه دا بوجۍ چې په شوړي یو خبر خدای مالدار کړ ما اورېدلي وو د یو ثقه سړي نه خدای ډېر مالدار کړ د بنګلو د ځمکو د جایداد خاوند ته خدای پاک جوړ کړ خو مخکې به دا بوجۍ په دې شوړلې نو کال کې به یو ځل خپل بچي راغونډ کړل او خپل صندوق پې راواغېسته به یې ورته کوله وکړه ورته یې بچې دا صندوق راوالی به یې ورته کوله وکړو په هغې کې د هغه پړیم پروت و د هغه زړې شلېدلې سپلۍ پرتې وې
په هغه صندوق کې د هغه غشتېدلې جامې هم پرتې وې او په هغه صندوق کې د هغه د اوسپنې کړۍ هم پرته وه چې هغه بوجۍ به یې پینې وه وی بچې دې ته وګورئ هغې ته خو پته وه بابا دا څه کې وی نه دې ته وګورئ دا حال و زما ګورئ ما دا چل کړی دا زما زندګي و دا زما حال دا پنډونه مې وړلي وو دا رسۍ به ما غاړې ته اچولې وه دغه شلېدلې څپلې دا چې اوس سري دا ګورې د خدای فضل دی زما باباجي به څه وی چې دا د مولوي صاحب خدای پاک دې وبخي ما به ورته کله وې دا خبرې مه کوئ نه بچې دا واوره وی زه چې رالم زما پلار زه د تربورانو نه راوتښتولم دلته چې تربوران یې راله مړ نه کړي د جایداد خپارز ولې جایداد مې و د نیکه مې ډېر جایداد و جایداد یې پرېښود په پړانګو کې او دلته کې یې زه راوتښتولم نو وی زما پلار زه د 7 کالم چې مړ شو شیخ و دلته شیخ الحدیث و الحمد شیخ القرآن نو یوه ګۍ به یې پخه کړه نو ګوته به یې په منځ کې راښکه چې بچې دا نیمه به ته خورې نیمه به دې خور خوري هغې به نارې شپې تېرې دی په خدای قسم دی یو ځل نه بار بار وی بچې دغه د ما ژوند وګورې ښه دا نه چې د ما جایداد نو زما د پلار ډېره ځمکه وه زما د پلار دومره جایداد و چې د چوتي پل د خوا کې دا ټول جایداد زما د پلار و زما د نیکو لیکن هغه هر څه پرېښودل دلته راغی د دین د خاطره راغی دغه زما زندګي و دا زما ژوند دا مال چې خدای ډوډۍ راکړه دا د دین د برکته خدای راکړی عاجزي به کې ځان ته بار سره مخکې کې کبر او لویي به نه کې الله به خفه شي ګورې هر څه به دنه والي مال به د سړی خو په غم به دې اخته کړي عاجزي به کې همسایه ته به سپک نه ګورې غریب ته به سپک نه ګورې او په رشته کې د چې کم کمزوری دی هغه غاړې ته ځان ته رانږدې کې عجز به را تر غاړه باسې ځان ته وزیر صاحب ته مې چې وزیر صاحب د غریب قدر وکړه عزت وکړه احترام وکړه ممبر صاحب غریب د غاړه ورکړه کښېنه مداوی وکړه دې سره به ستا زندګي ښي په دې به د خلکو خوښېږي په دې به نه خوښېږي چې ته غریب ته څنګه ور مخامخ کې په خیره دې کې څه واقع پاتې ده هغه به راته انشاءالله آینده جمعه ووایم انشاءالله العزیز د دیدار آباد د لحاظ میا صاحب مور او بالکل زه دواله ورغلی وم د لحاظ مولانا میا صاحب والده وفات شوې وه الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي ټولو وارثانو له الله صبر ورکړي او د مولانا راشد صاحب د بیبي دا بیماره ده الله دې وله روغ صحت ورکړي او الله دې خوشحاله کړي او بعضې ملګرو خطونه رالیږلي دي الله یې د ټولو دعاګانې قبولې کړي